افغانستان دی پیر افغانستان دی پیر سگاوندان دی موردانسی کفار دی کلمت رکی چول دی مومنانسی کفار دی کلمت رکی چول دی مومنانسی افغانستان دی پیر افغانستان دی پیر سگاوندان دی موردانسی کفار دی کلمت رکی چول دی مومنانسی کفار دی کلمت رکی چول دی مومنانسی غلام مسلمانان دی دا بیعت لاسونا راکی غلام مسلمانان دی دا بیعت لاسونا راکی چه خلاص الفیغور چه خلاص الفیغور اکرم فرزان دی مهربانسی کفار دی کلمت رکی چول دی مومنانسی کفار دی کلمت رکی چول دی مومنانسی افغانستان دی پیر سگاوندان دی موردانسی دی کلمت رکی چول دی مومنانسی کفار دی کلمت رکی چول دی مومنانسی تاریخ دا احمد شاه غزنوي تاج پام وکړي احمد شاه غزنوي تاج پام وکړي خبر دی پاټک خبر دی پاټک او پډلی आवाज په هانسي کفار دی کلمت رکی چول دی مومنانسی کفار دی کلمت رکی چول دی مومنانسی افغانستان دی پیر سگاوندان دی موردانسی کفار دی کلمت رکی چول دی مومنانسی کفار دی کلمت رکی چول دی مومنانسی پلویش مزاکا زر زرو نردو سودای نکلوم پلویش مزاکا هزار سرو نردو سودای نکلوم پلویش مزاکا زر سرو نردو سودای نکلوم فزغر ددایلان فزغر ددایلان کو خبر دی پنجابیانسی کفار دی کلمت رکی چول دی مومنانسی کفار دی کلمت رکی چول دی مومنانسی افغانستان دی پیر افغانستان دی پیر سگاوندان دی موردانسی کفار دی کلمت رکی چول دی مومنانسی کفار دی کلمت رکی چول دی مومنانسی انسان مولی صاحب دا یوان مصری که زموږ تاسې مسلمان افغاني خور بیبي عافیه صدیقې ته اشاره ده اټم پوز تیاری وسایل د چا لپاره اټم پوز تیاری وسایل د چا لپاره دا ټول دي د بندي دا ټول دي د بندي خور کې لوي ټکر قربان سي کفار دی کلمت رکی چول دی مومنانسی کفار دی کلمت رکی چول دی مومنانسی او یا کله په زنده‌باد مرداباد کې تیر سوال کله په زنده‌باد مرداباد کې تیر سوال
او یا